السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د نن ویډیو مې ډېر افسوسناکه ده. پرون یو کشر هلک په پېښور کې خپل مور او پلار په دې وجه د توپنچه په ګولۍ وویشتل چې ولې دی د پبجي گیم څخه منع کوي. دې ځوان خپل مور او پلار دواړه په توپنچه باندې وویشتل چې پلار یې ځای په ځای باندې شهید سو، خو مور یې سخته زخمي ده. مور یې په زخمي حالات کې هم د خپل زوی د بچاولو لپاره خواست کړی دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، پوره معلومات درکوم. اول خو باید مور او پلار په خپلو ماشومانو باندې زده کړې وکړي، د دې پر ځای چې دوی ته موبایل ورکړي، ټیک ټاک یا پبجي گیم استعمال کړي. دوی دې مدرسې ته واستوي، دوی دې مکتب ته واستوي چې دوی زده کړې وکړي، بیا چې غټ سي بیا دې موبایل ورکړي. دا چې دوی په کشرتوب باندې موبایلونه ورکړي وي، هغه پبجي گیم استعمالوي، ټیک ټاک استعمالوي، دا د دوی پر دماغ باندې ډېره منفي اغېزه کولی سي. په راتلونکي کې چې بیا کله مور پلار یا مشر ورور دوی د دې د منع کولو خبره وکړي چې هلکه دا کار مه کوه، دا ډېر غلط کار دی، نو بیا د دې دماغ هوټې شیطان نور هم ورته ډېره کړي، نو بیا د ده د لاسه ډېره غټه خطا ووځي چې بیا په راتلونکي کې ډېر زیات پښیمانه هم یې. نن سبا په پښتنه ټولنه کې زیاتره کم عمره ځوانان په پبجي گیم او په ټیک ټاک کولو باندې اخته دي. که تاسو څو کاله مخکې وګورئ، کال 2 کاله مخکې وګورئ، په پېښور کې یو ځوان د دې دپاره ځان په توپنچه وویشتی چې په ټیک ټاک یې ویډیو وایرل سي. د ټیک ټاک جوړوي، ځان یې وویشتی، ځان یې مړ کړي، خپل مرګ یې هم خراب کړي. بیا نورې هم داسې ډېرې زیاتې پیښې سوي دي. بیا نن دغه کشر هلک دی چې خپل مور او پلار یې دواړه وویشتل. تر ټولو زیات افسوسناکه خبره یې دا ده چې مور یې په زخمي حالات کې، په سخت زخمي حالات کې هم دا خبره کوي چې زما زوی ته څه مه وایاست، هغه ماشوم دی. یعنې دا څومره دردونکې کیسه ده، څومره دردونکې پیښه ده چې دې هلک د خپل مور او پلار سره کړې دي. یعنې د مور تر پښو لاندې جنت دی، دغه ځوان د دې جنت څخه ځان بې برخې کړي. مور او پلار څومره غټه هستي ده. یعنې پر دنیا باندې هر شی پیدا کېږي، مور او پلار نه پیدا کېږي. مور هغه هستي ده چې د دې په ترو باندې ته تللی سې جنت ته. که دا تا نه وبخښي، ته جنت ته نسې تللی. که ته هر څومره ښه کارونه هم وکړې چې مور تا ته بخښه ونه کړي، الله دې نه بخښي. چې مور تا وبخښي، الله دې بخښي. مور یې په ډېر سخت حالات کې په هسپتال کې پرته ده، بیا هم خلکو ته وایي چې زما زوی ته څه مه وایاست، دا ماشوم دی، دا په دې نه پوهېږي. د مور مهربانۍ ته یې وګورئ، زوی یې څومره غټ ظلم ورسره وکړي، بیا یې هم دا بخښي، دا وایي چې زما زوی ته څه مه وایاست، دا ماشوم دی. نو باید نور خلک د دې څخه عبرت واخلي، خپل ماشومان سنبال کړي، خپلو په ماشومانو باندې تعلیمونه وکړي. د ټیک ټاک او د پبجي پر ځای باندې تعلیمو ته واستوي. باید هر مور او پلار پر خپلو ماشومانو او خپلو ځانو باندې رحم وکړي، خپلو ماشومانو ته ښه تربیه ورکړي، ښه روزنه یې وکړي، ښه تعلیمونه په وکړي چې په راتلونکي کې د دوی څخه یو ښه انسانان جوړ سي. نه د دې پر ځای چې دوی ټیک ټاک او پبجي گیم ته وهڅوي چې ده خو نن داسې گیم کړی دی، نن یې په فیسبوک کې ویډیو وایرل سوې ده، نن یې په ټیک ټاک کې ویډیو وایرل سوې ده. د ټیک ټاک او د پبجي گیم نتیجه خو مو نن ولیدل. داسې نورې هم ډېرې زیاتې پیښې سوي دي. په راتلونکي کې باید د دې مخنیوی وسي. هر مور او پلار، هر مشر ورور د خپلو ماشومانو سمه روزنه وکړي، پر خپلو ماشومانو پام وکړي چې دی په څه باندې اخته دی، څه کارونه کوي. د ټیک ټاک او د پبجي کولو څخه یې بالکل منع کړي.